مثال کې طور په دې ایریا کې په دې ځای کې یو روډ تللی دی سړک چې ورته موږ وایو مثال کې طور پر دلته یو سړک تللی دی د دې نه پس دلته دی دې ځای کې مثال کې طور پر دلته یو غر دی صحیح شو دلته پکې څه اوبه بهیږي د نهر دی سیند دی خوړ دی هر څه شی دی د دې نه علاوه په دې ځای کې دلته د ونې بوټي ځنګل غونډه کې دی دا ونې دي صحیح شو او د دې نه پس په دې ځای کې دلته پکې څه بلډینګ دي صحیح ده دا بلډینګ مثال کې طور پر وتی راوتی دي په یو شیپ کې نه دي یونیفارم شیپ کې نه دي چلته وتی دي چلته ډیر وتی چلته لږ وتی دي او یو شیپ کې دي مثال کې طور پر په دې شیپ کې دي بهر شیپ کې دي صحیح ده د دې نه پس د روډ سره کتا څه پرېښ کړی د سره اکثر ستنې نه دا کېږي د ټول صحیح شو دلته پکې هم څه د ډیزاین لایستنې ته د فونو تراغلي دلته پکې د ټلیفون ستنې شته راځي دا ګول د ټلیفون ستنې دي ګول او دا بره شي دغه دي بجلی دلته پکې د موبایل ستنه ټاور غټ ټاور دی د دې نه علاوه دا ځینې چې دي دا اړې کړو اوس په دې کې به د دې ایریا په کې ټوپوګراف د دې بلډینګ کې د جمعه تر راځي او د دې کې سکول هم راځي او د دې ګر سره راځي په بلډینګ کې او بلاک کې صحیح ده اوس دلته په کې ځان لا یو جمعه جوړ کړی دی ځان لا په یوازې ځای کې دی بیا په کې ته لیکلی شي چې دا ماسک دی یا څه کوم څیز دی هغه دی هغه به ورته بیا آی ډي ورکړي پہچان به ورکړي چې دا پلان کې ځای دی او که نه د بلډینګ بلاک کې بس ټول ته بیا بلډینګ لیکه صحیح نو د دې نه پس اوس تاله دلته یو پوینټ درکړی دی په دې ځای په دې ځای کې به ته ماشین لګې د دې ځای کوارډینیټ چې دی درکړي مثال کې طور پر 1000 او 2000 او الیویشن یې راځي مثال کې طور پر 100 دې ځای کې دا پوینټ دی له 20 درکړی دی کوارډینیټ سم درکړي دي اوس تاله دا پوینټ درکړي دي او ویته د دې ټول ځای کې ټوپوګرافي وکړه د دې موږ لا معلومات راجمع کا صحیح شو د دې ټوپوګرافي چې کې مثال کې طور پر دلته تا د غر ته یا د دغه ته دلته تا ته مسله ده د دې نه پس تا ته د ستنو نه پس سوزونه نه ښکاري یا تا ته رکاوټ ډېرې جوړېږي په دې کې ته وایې چې زه سیپیانې کمې واخلم اوس دلته چې بس کې ته سیپیانې اخلي چې رکاوټ راځي او پکې سیپي کې ته وایې چې زه سیپیانې کمې واخلم ته په دې ټولو ځایونو کې یو داسې ځای ځان له مقرر کړه چې د دې ټولو نه درته هغه په اسانه ښکاري چې دا ټول درته د هغه ځای نه په اسانه ښکاري لکه مثال کې طور پر دې غر ته وختو یا د بلډینګانو کې غټ بلډینګ یې هغې ته وختو نو تقریبا دا ټول ځایونه به لکه مثال کې طور پر د سنټر کورونو کې یو کور دی درې چته دی مثال کې طور پر نو ټول دوه چته دي چې موږ درې چته کور ته وخېږو موږ ته به تر لرې لرې ځایونو پورې ځای په نظر راتلی شي نه په دې بلډینګونو کې که یو داسې بلډینګ دی چې غټي هغې ته ور وخېږي چې دنګي اوچتي چې نور ځایونه د ښکته په نظر راځي تر لرې پورې یا دې غر ته چېرته وخېږه یا بل ځای ځان له مقرر کړه چې ټول نه لوړي
نو هغې نه به لرې لرې پورې ځای نه تا ته په نظر راتلی شي نو ته به کار په اسانه باندې چلی خو د هغې لپاره طریقې کار به بیا څه کوې تا له خو یې کوارډینیټس د دې پوینټ او د دې پوینټ درکړي دي ته به بیا څه چل کې چې ته به ځان له د هغه ځای کوارډینیټ څنګه راوباسې د هغې لپاره دا طریقې کار دی چې په دې ځای باندې مشین کېده او کوارډینیټ موډ ته لاړ شئ کوم ځای ته لاړ شئ کوارډینیټ موډ ته لاړ شئ کوارډینیټ موډ کې ریفلیکټر هایټ انسټرومنټ هایټ هر څه ورکوي ما تاسو ته کړی دی اکوپاید پوینټ کې دې پوینټ ناردینګ ایسټینګ او زیډ ورکوي صحیح شوه د دې نه پسې په بیک سایډ باندې پرزم کېدی بیک سایډ کوارډینیټس خو تاسو له درکړي دي که نه بیک سایډ باندې پرزم کېدی شارټ واخلئ چې ته د بیک سایډ کوارډینیټ مې درکړل اټ مینس چې ستاسو کار صحیح دی ستاسو کار صحیح دی چې بیک سایډ کوارډینیټ مې درکړل په کوارډینیټ موډ کې اټ مینس چې ستاسو د مشین فیس هم صحیح دی که نه غلط یې درکول فیس بدل کړئ که بیا هم څه فرق کوو نو دا انسټرومنټ هم چک را چک کوي چې صحیح هم لګولی که غلط هم لګولی بیک سایډ کې وګورئ چې ځای در سره صحیح دی غلط دی پرزم غلط ایښی چې دا هر څه صحیح کوارډینیټس به انشاءالله صحیح راځي د دې نه پس چې د بیس کوارډینیټس یې درکړل دلته چې په کوم ځای ته تاسو وایئ چې زه دې ځای ته مشین راشف کوم پرزم به راوړئ هلته به یې کېږي تاکې طور پر دلته یې پرزم کېښودو په دې ځای باندې دا ټول نه لوړ بلډینګ دی دلته یې پرزم کېښودو پرزم دې کېښودو کوارډینیټس تا سره د دې ځای راغلل دا دی دا کوارډینیټس به دلته نه راځي په دې ځای دا به تا سره مشین کې په سکرین باندې راشي دا به ځان سره نوټ کړي په کاغذ باندې دا دې په کاغذ باندې نوټ کړل ته وایې چې زه ځان له دلته یو بیک سایډ هم جوړوم بیا به څه ځم راځم صحیح شوه هغه هم ځان له جوړولی شي هغه تا پورې ډیپینډ ده پرزم په بل ځای کې د هغه به دې بیک سایډ شي خو که دا نه کې نو ښه خبره دا ده چې ته دلته یو شارټ ته واغېستو راوړه مشین دلته کېده د دې ځای کوارډینیټس وله ورکړه چې څه کوارډینیټس دي هغه وله ورکړه دا اکوپاید پوینټ شسته دلته به دې پرزم ایښی د دې نه به دې شارټ کړی د دې ځای کوارډینیټس به تا سره ځای شي بیا د دې نه پس دې پوینټ باندې یا دې پوینټ باندې چې کوم به دې خوښی هغې باندې ځان له بیک سایډ جوړ کړه چې مخکې کوارډینیټس یې له درکړل لکه چې مخکې وو لکه د دې ځای 1000 دي ته کوارډینیټ موډ ته لاړئ ته اکوپاید دا ډیټا کلیکټ ته لاړئ هر څه ته لاړئ تا دې ځای چې څه کوارډینیټ در سره راغلي وو هغه دې ورکړل د دې ځای نه پس دې 20 شارټ لومبنی په دې ځای باندې واغېستو او تا دې درکړل 1000 او 2000 او 100 اټ مینس چې ستا کار صحیح دی د دې نه پس به بیا شروع شي فور سایډ ته به راشئ او هغې کې به پی ټي نمبر ورکئ مثال کے طور پر 3 اور BC 1 بلډینګ کارنر 1 اوس چې بلډینګ دا بلاک شو کوم نو دا دې ځای نه دې ځای ته وګورم دې ځای نه دې ځای پورې دا یو سټریټ لاین دی دې ځای پورې هم یو سټریټ لاین دی نو که زه دې خوا راځم او که زه دې خوا راځم زما خوښه ده زه ما لومبنی شارټ په دې ځای باندې واغېستو نوم مې ورکړو 3BC 1 د دې نه پس دې ځای ته رالم دې ځای مې ورکړو 3BC 2 صحیح شوه 3BC 2 پوینټونه ما سره سیو کېږي دلته چې رالم دا پترس کې سیده راغلی دلته مې ورکړو 3BC 3 صحیح شوه دې ځای مې ورکړو 3BC 4 را روان دغه شانته دې ځای ته بیا دلته آنورډ را روان یم چې کوم ځای کې پوینټونه ما ته سوټیبل ښکاري چې کوم ځای کې څه وتی راوتی نه وي هلته به زه شاټ اخلم چې هغه ما سره نوټ کېږي په دې ټولو ځای نه مې شاټ واخیست دې ځای ته راورسېدم کار ختم شو د دې ځای نه پس ما وی چې زه به پکې اوس دا ټلیفون پولز واخلم صحیح ده د دې ځای نه پس زه راوړم دلته به یې کېدم او 3BC په ځای به ورکړم 4TP ټلیفون پول او 1 4 ټلیفون پول 1 بیا به دلته راوړم 2 دلته به 3 شي 3 نه پس به څه وکړم دې خوا به راوړم 5 TP 1 electric pole 1 دلته 2 دلته 3 دلته 4 دلته 5 6 7 اوکې ټول electric poles مې په دغه کړل دلته مې راوړل 6 MT موبایل ټاور 1 دا مې نوټ کړ ځان سره چې هر ټاور دی که موبایل ټاور دی که الیکټریسټي ټاور دی الیکټریسټي کې ټاور وي اکثر هغه تاسو به خیال کړئ غټ غټ لینونه راغلي هغې ته الیکټریسټي ټاور وي که هغه وله ورکوم زما خپله خواته خوښه ده چې څه ورکول غواړم ورکولی شم صحیح ده هغه مې ولیکو موبایل ټاور یا الیکټریسټي ټاور دا مې ځان سره نوټ کړل
د دې نه پس به زه څه کوم د دې نه پس به داسې طریقې کار وکړو چې را به شو د ونې طرف ته ونې مې ځان سره نوټ کړې لکه مثال کې طور پر 7 3 1 2 3 دا ټولې ونې نوټ کول غواړئ هرې ونې سره پرزم دی او شارټ اخلئ بس نمبر ځان سره هغه په خپله بدلوي او سیو کوي هم په خپله د دې نه پس رالی د غر غاړې ته غر سره یو څو پوینټ واخلئ په غر باندې د پاس هم پوینټونه واخلئ صحیح ده د دې نه پس بیا راشئ روډ ته اوس مثال کې طور پر 8 نمبر باندې دا تاسو ته روډ راغی نو 8 روډ لیفت 1 او 8 روډ رائٹ 1 بیا دغه شانتي 8 روډ لیفت 2 8 روډ رائٹ 2 کدا سټریټ روډ چتا او کنه داسې بند من پکې ترې نو بیا به هغه بند هم پکې شو کول غواړي کار مرضی پکې هغه شو کول غواړي که خوا کې ورسره نالۍ به هم شو کول غواړي 9 ډرین 1 ډرین 2 ډرین لیفت 1 ډرین لیفت 2 دغه شانتي د دې نه پس دا ټول خو دغه کې راځي کنه اس اس کې راځي کنه سیکنډري سایډ کې راځي کنه هر یو چې ته دغه بدلې لکه د ټي پی نه ته موبایل ټاور ته راځي کنه نو ته به د اس اس سیټینګ بدلې که پوینټ نمبر به ته بدلې پوینټ نمبر څه ټول لګای کم چې پوینټ نمبر دی هغه به بدلې صرف هغه نیم چې کوم دی او آی ډي هغه به بدلې کنه نور پکې څه ضرورت نشته بیا به دغه شانتي د سین سره خوا کې څومره پوینټونه تاسو ته پاسبل پوینټ ښکاري واخلئ داسې فرض نه دي چې تاسو به څومره پوینټونه او فکس وایل درکوي بس شوی کوي تاسو په خیال دی پکې شو شي چې ښه شو شي هغه به پوینټونه واخلئ مثال کې طور پر دلته ما په 4 پوینټو کې یا په 5 پوینټو کې راځي شو اوس تاسو ټوپوګرافي شوه کمپلیټ خو د یو څه پاتې ټوپوګرافي کلوز شوی نه ده بنچ مارک کلوز شوی نه دی زه راوړم په دې پوینټونو کې هر یو پوینټ نه راوړم هغه زما خپله خوښه ده زه ما د اخري پوینټ نه راوړم ماشین مې په دې کې کېښود د دې کوارډینیټ سره شته اکوپاید پوینټ کې مې ولله دا اخري پوینټ ورکړو کوارډینیټس مې ولله دې ورکړل بیا مې په بیک سایډ مثال کے طور پر دا واغستو بیک سایډ مې په برابر کو لوکیټ شو د دې نه پس مې پریزم راوړو دې پوینټ ته او شارټ مې واغستو چې مې کتل مالې هم اقصا د دې ځای کوارډینیټس راکړل څه راته بره یا ښکته را نه کړل اټ مینس زما کار صحیح دی او زما ټوپوګرافي کمپلیټ شو دې نه پس به دا کوارډینیټ دغه له ورکړو د کمپیوټر له ورکړو همدلته سیم پلاټ کړله جوړ کړي بیا زموږ خپله خوښه څه وله بیا په دې کې یو بله خبره راځي چې کله د ده نقشه جوړه شي نو بیا وله موږ یو انډیکیټر ورکړو لکه مثال کے طور پر دا نارث شو دا ساؤث شو دا ایسٹ شو او دا ویسٹ شو نقشه کې چې هر کله ګورئ دا نارث بس تاسو اپر سایډ ته راځي هر کله چې تاسو نقشه کې ګورئ نارث بس تاسو اپورډ راځي ښه چې لکه اوس ما ځان ته نقشه نیولې ما طرف ته به ساؤث راځي زه دلته ولاړ ما طرف ته ساؤث راځي چې تا ځان ته وایې ستا طرف ته ساؤث راځي ساؤث به ستاسو طرف ته راځي نارث به اپورډ راځي دا نقشې دغه ده بل په دې کې به بیا ته ورکې لیجنډ څه شی لیجنډ او د نقشې لپاره به سکیل هم موجودي چې دا په کم سکیل جوړه شوې ده لکه مثال کے طور پر 1:1000 دلته موږ ووایو چې 1 سانتي میټر برابر دی د 1000 سانتي میټرو لکه مثال کے طور پر دا لاین اوس 100 سانتي میټر دی مثال کے طور پر دا لاین 500 سانتی میٹر دے مثال کے طور پر 200 سانتی میٹر دے نو 200 ضرب 1000 باقی امتاتا ہو پتہ لگی لائن ایکوریٹ سمرہ دے نو دغه طریقې سره بیا ته ایریا را معلومولی شي د کاغذ باندې ایریا را معلومولی شي چې دا ټوله ایریا څومره ده د دې نه علاوه سکیل او انډیکیټر دا د نقشې اهم جز دی د دې نه علاوه لیجنډ څه ته ویل کېږي لیجنډ دا خبرې دي دا تا چې کوم سکیل او انډیکیټر کوم یو دي سکیل خو دا کوم دغه شو دې ته انډیکیټر وایي چې تا ته نارث ساؤث ایست ویسټ پته لګي او د دې نه پس لیجنډ ستا چې دا کوم ایبریویشن استعمال کړي دي دا ته لیجنډ ویل کېږي یا تا چې دا کوم
نخې شو کړي په دې نقشه کې لکه مثال کے طور پر ایم ډي جی موبایل ټاور لکه مثال کے طور پر دا نخې شو کړي دا نو مطلب دا مثال کے طور پر دا سمبل څه دا دلته ولیکل چې ټلیفون فون نو نخې دا ده مثال صحیح شو د دې نه پس تا ولیکل چې ای پول electricity poles نخې دا ده د دې نه پس تا ولیکل مثال کے طور پر روډ نخې مثال کے طور پر دا ده د دې نه پس تا ولیکو river یا واټر چې اوبه ولې یعنی مثال के طور पर نخې دا ده نه پس پکې سره دي مثال के طور पर تا پکې ولیکل چې ټریز یا فارست کنه نخې دا ده ټاور نخې دا ده یا پس پکې کسه پاتې کېږي بس هغه دی پکې پهاړ دی کنه بلډینګ دا لیجنډ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اته نهه مې دي فکران اصل یو خبره ده اوس تاسو لکه دا ویل چې را موږ به دلته دغه کېدو ماشین کېدو په دې ځای باندې او دلته به یو دغه په دې دغه به واخلو د دې کوارډینیټس به واخلو صحیح شو بیا به دا ایز ا کوپارټ پوینټ کنسیډر کړو دلته بیک سایډ سیډینګ واخلو که نه ښه نو دغه موږ عام چې دغه کوو بیک سایډ خو موږ پخپله ورکوو که نه بیا هغه پرېږده مخکې کوو وروسته کوو نو هغه بیک سایډ چې هغه مطلوبه را شي نو موږ یې پرېږدو صحیح شو ها اوس د دې به څنګه چل کېږي دا بیک سایډ خو موږ ته معلوم نه وي که نه د دې بیک سایډ به موږ ته معلوم وي که نه ها دلته خو یې موږ له راکړي دا خو یو باقاعده ټوپو ده د دې خو یې موږ له دغه راکړي دي که نه دا بیک سایډ خو یې موږ له راکړي دي که نه دي راکړي ها موږ یې بیک سایډ راکړی دی که نه دی راکړی او دا بیک سایډ خو یې راکړی دی دا خو یې راکړی دی که دا د ځای کې موږ ځان له د خپلې تسلۍ دپاره لکه مثال کے طور پر موږ په دې ځای باندې ماشین سیټ کړو دا بیک سایډ هم په کوارډینیټ موډ کې واغوستو خو مطلب دا دی چې زموږ هر سیټ دی که نه کار هم صحیح روان دی که نه د دې نه پس دا پوینټونه چې دا موږ خپل واغوستل که ټمپرري پوینټس هم ځان له جوړ کړل نو چې یو پوینټ جوړې دوه پوینټه جوړ کړه که نه تا ته بیک سایډ کې اساني یا دلته دا بیک سایډ اغوستی یا دا اغوستی او یا دا اغوستی یو شی دی مطلب دا دی چې ماشین به موږ په دې ځای کېدو دلته به هم پې ریډینګ وارو دلته به هم پې ریډینګ وارو دې کې هر یو کې که موږ بیا کوپارټ پوینټ حسابو دا بل به اټومیټکلي زموږ بیک سایډ شي او خو لومبنی ضروري ده چې لومبنی او دا بیک سایډ برابر د خپل چیکینګ دپاره چې زموږ ماشین یا ماشین صحیح دی صحیح نه دی زموږ دا کوارډینیټ چې موږ له کوم راکړي دي پیس هم ورسره سیټ دی که سیټ نه وی لکه پرونو کابل پرونو یو ګروپ والا کار کو او د پیس لکه ورته پته نه وه چې مونږ کم پیس کې کار شروع کړی بیا مې موږ په دې طریقه باندې چک کړه په دغه طریقه ما ورته تاسو کم پیس کوي دا موږ له سر ماشین غلط جواب راکړي ما ورته ماشین به غلط جواب نه درکړي تاسو به د پیس غلطي کړي او وی کوارډینیټس ما ته څه دي دا کوارډینیټس اوس سره دا راکړي 984 راتلل او ماشین والا د پاسه 1000 ورکول 984 دي ته پکار 984 نارت پکارو ماشین دله د 1000 ته پاسه پیس نو له بدل کو څنګه ډایرکټ ول 984 هغه پوینټ نه پس لکه میټر نه پس بیا فرق و پکې هغه بیا دومره فرق نه لکه هغه بس خاص خبره نه لکه زره دلته ایکوریټ شارټ څه نشته انسټرومنټ موږ سره سیټ نه دی چې موږ سره پرزم راډ یا دغه سیټ دي چې او دا غلطي راځي دغه طریقې کار دی اوس هم بوسم یو پوینټ لا دا خبره ځان سره په ذهن کې یاد اوساته او یو ټوپوګراف وکړئ
سره دا باقي ریډینګ چالو دا ماشين بالکل په تاسو ځای پروژې سره لکه اوس مثال سر دې ریډینګ ورته دې دا ټول ماشين په پرده ده یو دې بنچل ځای باندې هوا په دې چې دا ټول ځای کور کیږي دا چې ټوپوګرافي کلم کیږي د په دې طریقې کیږي دا ټول ځایونه کور کیږي تقریبا چتله سر دې چینج پوینټ هم راځي چینج پوینټ دا شو ول نه شي دا چینج ته خوشي او چې ضرورت نشته لکه تا ضرورت نشته څه د پاره اخلي او مشش خدا کیږي چې مونږ د یو پوینټ نه ډیر څه ډیر د کم سے کم پوینټ نه ډیر څه ډیر شارټس واخلي سټیشن پوینټ د کمی او دغه ډیری شارټس د ډیری دا طریقه دا خپل کار چې کوو سر چې کوم اخرنی ریډینګ مثال موږ دلته ماشين بل ته ورو ماشين باندې دا ځای به چې کوم چې پس ریډینګ دا ځای چې په دې کې په هر چیک کولای شي نه سر یو خبره کوم په دې ټوله ټوپوګرافي کې زمونږ اولنې اکوپاټ پوینټ دا و صحیح شو دویم بیا دا شو صحیح شو ها دریم بیا دا شو ها نو په دې کې څو سی پی رالی یو سی پی نشته په دې یو سره بنچمارک لوڅ په دې کې دا ماشين چې موږ د دې نه دلته شیفت کوو دا هم په کوارډینیټ موډ کې دلته هم د سره سی پی لا شروع موږ په ټوپو لا شروع کړم ما تاسو په کوارډینیټ موډ ته بلار شي انسټرومنت هایټ کې به انسټرومنت هایټ ورکړي ریفلیکټر هایټ کې به ریفلیکټر هایټ ورکړي اکوپاید پوینټ کې به دې ناردینګ سیسټینګ ورکړي په کوارډینیټ موډ واو دا هم صرف تاسو ته لکه دا خبره وکړه بیا په بیک سایډ باندې کې بیک سایډ به برابر کړي د دې نه پس به لاړ شي چې کوم ځای ته ماشين شپ کول غواړي په هغه ځای پرزم کې ځان له شاټ واخلې هغه کوارډینیټس ځان سره په کاغذ ولیکي هغه پکې نوٹ کړئ د دې نه پس به بیا ماشين دې ځای ته راوړی او په دې ځای کې به دا کوارډینیټس تاسو کوم په کوارډینیټ موډ کې راځي دا په ټوپوګرافي کې فایل جوړ کړئ او غیله به ورکړي من بنچمارک من بنچمارک هم دا څه بیا دا ماشين چې دې نه دې سره شپ شو دا چینج پوینټ نه شو بنچمارک closing دی سی پی موږ ته ویلې شو خو لکه موږ په سی پی پرپز لپاره خو نه دی موږ کړی کنه دا موږ بنچمارک کلوز کوو سی پی 2 لپاره کیږي سی پی ځان لپاره پرپز دی لکه چینج پوینټ په دې لپاره موږ کوو چې موږ په یو بل پوینټ ته ورنږدې شو سره رکاوټ راته دغه لپاره شو دا دې ټیم کې بنچمارک کلوز کوو موږ د دې لپاره ماشين شفت کوو بس کارم ختم کوو نو موږ نور پوینټونه نه شارټ کوو بس صرف دام ته واغسلو کیسه ختمه سی په موږ د دې لپاره کوو چې موږ ځان لا نور پوینټونه ته شارټ کړو څو ورګه کنه چې پریکټیکلی وګورم ماشين راوخلای